بسم الله الرحمن الرحیم. نن ناظرین محترمینو تاسو ته چې د ایم اس ورډ پروګرام کې چې د جدول جوړولو مکمله طریقه چې هیڅ ستونزه به پکې نور تاسو ته پیدا نشي، نو په دې باندې خبرې کوو. راځئ نو شروع کوو. یا انزرټ کله چې مو ایم اس ورډ پروګرام خلاص کړو نو انزرټ ته به راشئ. په انزرټ کې موږ په ټیبل باندې خبرې کوو. نو راشئ لومړی چې دی ګورئ که داسې چېرته تاسو ډریګینګ کوئ داسې یو رقم یې په دې ترتیب جوړولی شي. بل که چیرته تاسو راشئ او دلته ودرېږئ او اوس لاړ شئ، اوس به تاسو ته کار نه کوي. دا ګورئ به کله کار شروع کوي چې تاسو کله یو انټر ووهلو نو هله به کار شروع کوي. راشئ ګورئ اوس تاسو ته بل جوړېدلی شي. کله مو چې ټیبل جوړ کړلو تاسو ګورئ د دې سره د جمع نشان راځي، په دې باندې کلیک کوئ، تاسو ته به چې دی کالن اضافه کېږي. او که چیرته په دې غاړو کې وګرځېږئ دلته نو تاسو ته به چې دی دې ځای کې هم داسې د جمع علامه درکوي، نو داسې تاسو اضافه کولی شئ. نو دا په دې او بله خبره دا ده دې ته ویل کېږي دې ته ویل کېږي رو او دې ته ویل کېږي کالن، او دا یو چې څلور خوانه بند دی دې ته ویل کېږي سیل. دا باید وپېژنئ. بل چې کله تاسو کلیک وکړئ دغه علامه راځي، د دې نه تاسو کولی شئ ټیبل ونیسئ یو طرف ته او بل طرف ته یا انتخاب کړئ یا داسې ویسئ یو ځای نه بل ځای ته یې وړئ. نو دا د دې لپاره موږ استعمالوو. بل چې دی دا د ټیبل دغه دی. کله چې ټیبل جوړ کړلو تاسو ګورئ نو ټیبل اصلا زه د باندې دغلته ودرېږم. دلته چې کله ودرېدلم ما سره دلته چې دی د دې فارمټ او ډیزاین نشته. چې کله راشم دلته او زه یو ټیبل ډرا کړم نو ما سره به هغه چې دی پیدا شي داسې. په دې باندې راځم خبرې کوم، خو تاسو ته راځم چې دی دغلته لاندې اپشن چې دی په دې باندې دلته ډرا ټیبل زه خپله ډیزاین کوم. نو راشئ په دې باندې ډرا ټیبل باندې کلیک وکړئ او ته خپل داسې ډیزاین کا. نګوري دا ستا د مطلب د داسې ټیبل به هلته چې ته جوړولی هم شي، خو ډېر سختي نه غواړي، مطلب کار ډېر غواړي. نو داسې سمپل تاسو کولی شئ یو ټیبل دې رقم ډیزاین کړئ. نو کوم ځای کې مو چې خوښه وي د خپل یعنې کالم در سره دی نو کولی شئ چې دی ډیزاین وکړئ. ښه دا نو چې دی په دې بل راځم چې دی بیا دغلته چې دی کلیک کوم او یو بل ټیبل رسموم. ټیبل ته انزرټ ته رالم او په انزرټ کې مې چې دی دلته وګورئ دا ولې کار نه کوي. کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل د دې نه مطلب دا دی چې زه راشم دلته ما یو ټیکسټ مې لیکلی دی، دلته مې یو ټیکسټ لیکلی دی، خو دا ټیکسټ مې چې کله ولیکه زه دا غواړم چې دی دا ټیبل ته واوړي. نو زه د دې ټیکسټ دا متن زه ټیبل ته اړم. چې کله مو واغسې انتخاب به یې کړئ او رابشي کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل باندې به کلیک وکړئ او بس که ورته هم پاراګرافونه یې راته جوړ کړه اوکې که. اوس وګورئ هر یو ټیبل ته واړوئ. بیا راځم د لاندې ځای کې چې دی بل اپشن پکې چې دی همدې کې ټیبل ته رالم او په ټیبل کې دلته چې دی ایکسل سپریډ شیټ دی. زه د ایکسل پروګرام نه استفاده یم، دلته کولی شم د ورډ پروګرام هم خلاص کړم. دا ګورئ دلته ما چې دی دا خلاص کړلو په دې ترتیب باندې زه دلته لیکم فار ایگزامپل چې دی زم دلته لیکم فار ایگزامپل چې دی حمل صبر او جوزا او د دې مصارف لیکم. فار ایگزامپل دلته مې چې دی لیکلی دي د حمل کې مصرف دومره، دا زما د حمل مصرف شلو. او د اخیره کې به یو فرموله م اپلای کړو دې ځای کې او دلته به ولیکم چې دی ایس یو سم دا د ایکسل فرمولې دي او را به شي دا ټول به راواخلئ داسې او انټر به یې کړئ. نو په دې رقم باندې زه به دې ته یو ټیبل هم داسې ورکړم او دلته به راشو او دې ځای کې به ټیبل ورکړو. بل به دې کې داسې کار وکړو چې دا اوس زه دا فرموله به راواخلم او داسې به یې ډریګ کړم. دلته به اوس راځم دلته او دلته ګورئ تاسو لیکل کوئ بس مستقیما چې دی دا به په لاندې ځای کې جمع کېږي داسې یو دغه ځان ته په ایکسل کې ته کولی شي په ورډ پروګرام کې هم چې دی دا خلاص کړي داسې. نو اوس د دې ویم دغلته ما ته خلص باید راووځي. نو دلته به زه راشم دې ځای کې به ولیکم چې دی ټوټل او دلته به زه کلیک وکړم او دې ځای کې ایس یو سم داسې مطلب قوس په شروع کړم او دا به چې دی ټول راواخلم ورته یم عمومي جمع ما ته دلته راوکاږه. نو دا موږ په دې ترتیب باندې کولی شو د دې پرپز دپاره موږ دا استعمالولی شو. د باندې کلیک وکړئ ګورئ هغه ټیکس به دلته راشي، یعنې د کالکولیشن لپاره د جمع لپاره ته کولی شي دلته په اسانۍ استفاده ترېنه وکړي. بیا راځم چې دی ټیبل ته او په ټیبل کې موږ سره کویک مایکروسافټ آفیس موږ ته چې دی مایکروسافټ تیار جوړ کړي ټیبلونه دی دې نه استفاده یو کلیک پې کوه دا ته کولی شي دی کې ایډیټ هم وکولی شي. فار ایگزامپل دی باندې کلیک وکړه تیار ټیبل ما ته جوړ کړلو. نو د مې د میاشتې چې دی ته دلته غواړې نه دا چې دی فار ایگزامپل 15 دی نو داسې ایډیټ کولی شي پکې. ښه راځم یو ټیبل جوړوم چې کله مو ټیبل جوړ کړلو خو دلته د ټیبل نه رالم او دې ځای کې چې دی
موږ سره دغه آپشن مې پرېښوسه انسرټ ټیبل دی، په دې باندې به کلیک وکړئ تاسې او څومره ټیبل ستا پکار دی. ته د مثال په ډول ته غواړې چې دی ما سره ډېر ټیبل پکار دي، زه چې دی یو ویکیبلري پر اگزامپل جوړوم. نو د ویکیبلري دپاره ما سره زیات 2 دانې نه 3 دانې نه دومره نه، دا ما سره تر دې ځایه پورې که راشم زما مشکل نه حل کېږي، زه ډېر زیات زه 1000 دانې غواړم. نو راشه کالمونه دې څومره پکار دي، وته یم چې دی 4 کالمه مې پکار دي او تقریبا 3000 روګانې مې پکار دي. بس چې واچوه او دا به ټول تاسې کریټ شي. نو ګورئ تاسو ته به 3000 داسې ډېر زیات دغه درکوي. نو په دې رقم باندې موږ دا کولی شو جوړ کړو. داسې زه به یې بېرته ډیلیټ کړم. بیا راځم انسرټ ته راځم، یو ساده یو ټیبل جوړوم چې موږ سره چې دی ډیزاین او لیاوټ ښکاره شي. کله چې ډیزاین راغله دی د ډیزاین مطابق چې دی دا سمپل د ډیزاین پورې اړه لري. د دې آپشن دپاره به ته راشي، دې لپاره به یو سټایل ورکړي، دلته راځه او دې ځای کې یو سټایل ورکړه. داسې کله چې ټیبل ته سټایل ورکړه هیډر رو ماته مه راکوه، رایکه ډیزاین دی سمپل چې دی ټوټل یا بینډډ روګانې موږ ته کومه سټایل کې راکړه. فرست کالن مې راکوه، رایکه لاست کالن راکوه مه راکوه، دغه خبرې دي. بل تاسو کولی شئ سټایل بدل کړئ، کولی شئ رنګونه ورته بدل کړئ. فار ایگزامپل ته راغللې او دغه دې خانو ته زه جدا رنګ ورکوم، نو دلته کلیک وکړه او د دې دلته راشه داسې دغه ورکولی شي. نو نور تاسو همدا ترتیب دی، زه زر ځم تر څو چې دی تاسو ته چې دی د ټیبل غونډ موضوعګان تشریح کړم، تر څو چې دی ویډیو ډېره اوږده نه شي. تاسو کولی شئ د بارډر سټایل دلته ورکړئ، دا راواخله او دې ځای کې ګورئ ته بیا بارډر ته سټایل داسې ورکولی شي. نو په دې رقم باندې نو بارډر دې رقم جوړولی شي. بیا په دغه نقطه کلیک وکړه، که د بارډر سایز زیاتول غواړې نو داسې سایز ورته غټ کړه او داسې بیا ته کولی شي ډیزاین کړي. دغه بارډر دغه چې دي سټایلونه دې باندې چې دی درته په بل آپشن کې خبرې کوم. که چېرته پوینټر ورته ختمول غواړې لکه دلته وګورئ اوس د قلم سټایل دی، په دې کلیک وکړه نو اوس په هغه ختم شي. بیا راغلم دغلته مې کلیک وکړلو او زه انسرټ ته رالم، په انسرټ کې مې بیا ټیبل جوړ کړلو. داسې په دې ټیبل کې تاسو ګورئ دغلته بارډرز دي موږ سره. اصلا زه دغه ځای مې انتخاب کړ دومره ځای او ورته یم چې دی ما ته باټم بارډر راکړه مه راکوه، ټاپ بارډر راکړه راته، چپ طرف ته راکړه، ښي طرف ته راکړه، هیڅ بارډر یې مه راکوه، ټول بارډر یې راکړه راته. فار ایگزامپل آؤٹ سایډ بارډر راته راکړه، د باندې بارډر یې ګور راکړله، ان سایډ راکړه راته، داخلي بارډر هریزنټل یعنې افقي او عمودي خبره کې داسې ورټیکل عمودي او هریزنټل افقي. او که چېرته خانې قید کول غواړې نو داسې، او که وایي چې سوچ دام کا او دغه زه به دا سیز لږ شانته وډوکې کړم داسې. او بل چې دی که غواړې رنګ هم بدل کړي نو راشي رنګ اتومات واخلې داسې، او هغې نه پس به بیا راشو دلته او زه به داسې دلته به راشم دا پې د پاسه داسې راولي، یا دلته وګورئ خو مخکې مې ورکړی هغه هم اصلاح کولی شئ. دلته راشئ او په دې باندې کلیک وکړئ، یو رقم یې دا واخلئ خانې چې قید کوئ، ورپسې بیا دوهم چې دی دا واخلئ. نو د دې لپاره خانې تاسو کولی شئ دغه کې، او د دې نه غټه وړوکې کولی شئ، داسې وړئ داسې وړئ داسې. بعضې وختونو کې یو ټیبل هم دې ځای پورې دې خوا نه ځي، نو داسې هم کولی شئ د دې ځای نه هم داسې اخوا دې خوا بوتللی شي، د دې ځای نه هم کولی شئ. او بل چې دی موږ سره بارډر بیا راځم داسې کډرا ټیبل دلته هم شته دی، ویو ګریډلاینس دې باندې وروسته خبرې کوم راځي راته. ښه نو دا چې دی سمپل په دې مطلب د ډیزاین آپشن یو. راځم دلته چې دی بیا ټیب باندې مې کلیک وکړلو او راغللم بل ټیبل مې ډرا کړلو. تاسو لیاوټ ته لاړ شئ، لیاوټ بیا ډېر زیات اړین دی او مهم دی چې تاسو باید دلته دې باندې باید حتماً پوه اوسئ. دا فقط د سلیکټ انتخاب دپاره استعمالیږي، ما ته سیل انتخاب کړه، سیل انتخاب کړه. دغه کوم دای کالن کې چې ولاړم دا کالن انتخاب کړه، نه د کومه رو کې چې ولاړم رو راته انتخاب کړه. او که چېرته بیا ټول ټیبل راته انتخاب کړه نو راشه په دې کلیک وکړه او ټول ټیبل به انتخابېږي داسې. بل چې دی موږ سره ګریډلاینس دی، ویو ګریډلاینس د دې نه مطلب داسې دی چې کله ته راځي او دا اریسر دلته پاکې نو دلته به تا ته یو ګریډلاین غوندې کې درکول کېږي. د هغه لین په مدد ته کولی شي فقط یو ګایډلاین ستا ته ښودل کېږي، مه یې ښیه ویې ښیه. بعضې وختونو کې درکوي بعضې وخت کې نه درکوي، خو ولې چاپ یعنې پرنټیبل نه دی، چاپ کېږي نه اصلا. نو د دغې لپاره ما ته وښیه مه یې ښیه چې اصلا موږ دا آپشن دې ځای کې هم چې تاسو ګورئ د ډیزاین ته لاړ شئ، په بارډر ته لاړ شئ، ګریډلاینس دلته هم شته دی. نو چې کله تاسو یو ټکس پاکوئ هغه به تاسو ته چې دی ګریډلاینس درکوي درته. نو که په دې چک واچوئ نو هغه به تاسو ته درکوي. دا بیا پراپرټي ده، لکه دا دومره ذات امپورټنټ بعضې وختونو کې هغه لاین فقط درکې چاپ کېږي نه اصلا. دغه کله چې تا ټیبل جوړ کړو دا ټیبل چې دی ته په منځ کې غواړې ښي طرف ته یې غواړې دا ټکس چې ورسره وي متن ورسره وي متن سره په کوم حالت کې دا ټیبل غواړې
نو په دې ځایونو کې ته ورته پوزیشن انتخابولی شي. او بل که چېرته دلته ولاړې او ته راشي په دې پراپرټیز باندې کلیک کړي ورته چې دی رایټ ټو لیفټ دې رقم یې کراته نو ګورې د چپ نه ښي طرف نه چپ ته وړي. بل چې دی موږ سره ډرا دی ډرا راواخلې او ته دې کې هم دلته رسمول کولی شي داسې ولې جدا هم رسمولی شي دلته رسم یې که داسې نو ډرا ټیبل دی. فار ایگزامپل زه رالم او دې ځای کې مې چې دی داسې یو څه دغه مې ډیزاین که داسې خو ما نه اشتباه وشله اریزر یعنې تخته پاک راواخله او دا بیرته پاک که دا رقم نو کوم یو لاین چې دنه خطا شوی وي هغه بیرته پاک کا. ډیلیټ دی د ډیلیټ اپشن چې دی څه لپاره استعمالیږي دلته ما ولیکه فار ایگزامپل خان مې ولیکو دغه سیل چې دی دې ځای کې او دلته مې ولیکه فار ایگزامپل جان زه دلته ډیلیټ کوم مثلا دې ځای ته رالم ډیلیټ ما ته څه ډیلیټ که سیل ډیلیټ که چې کلیک وکړي د چپ طرف ته که ښي طرف نه ناکام کړم نو ګوره چې کله ته ډیلیټ کړي د ښي طرف نه دا ناکام شو که چپ والی چپ به ډیلیټ شي درته. او همداسې ته وایې دا کالن ډیلیټ نو کالن ته ډیلیټ شي ګورې کالن بس ته کنټرول زیډ یې کوم بیرته مې راوستلو او که بیرته رو ډیلیټ وای د جان رو ډیلیټ شوله ګوره بیرته مې راوستله. نو سمپل کوي چې ټیبل غون ډیلیټ کړي نو دې ځینې هم ډیلیټولی شي کنټرول زیډ. بل چې دی موږ دا د ډیلیټ خبره ده زه د جان دې ځای کې ولاړ یم او د دې نه بره زه غواړم چې دی ما سره چې دی څه اضافه شي یو دانې ګورې اضافه والی پکې راوستلی شي. د جان لاندې چې دی زما سیلونه دغه رو پکار ده چې څومره اضافه کولی شي په دې رقم اضافه کوی شي. یا پر ایگزامپل دې سره ولاړ یم دلته مې لیکلی دی پر ایگزامپل ولی مې لیکلی دی خو د جان څنګ کې دلته ولاړ یم او ما سره چې دی د ولی څنګ کې ولاړ یم او ما ته چې دی چپ طرف ته یې راکړه ګورې چپ طرف ته یو کالن یې راته راکړه. اما که دلته د هغې د ولاړ یم دلته او ما ته یې ښي طرف ته راکړه نو ښي طرف ته چې دی ګورې راشي کلیک وکړي دلته به تا ته ښي طرف ته ده نو د دې لپاره دا موږ یوز کولی شو. بل موږ سره چې دی دغه چې دی دا مرج سیستم دا ډېر زیات امپورټنټ دی دا اپشن دی ته متوجه اوسېږي ځکه مرج کې به موږ مرجینګ کولی شو لکه یو ځای کول وی کو خلاص دا ګورې ټول لومړی چې دی تاسو داسې راشئ ګورې تاسو ته دا د مرج سیل کار نه کوي. مرج سیل هغه وخت کې کار کوي چې ته دوه سیلونه یا د دوه څخه زیات انتخاب کړي. زیاتره وختونه داسې کېږي چې تاسو د بره سر کې دلته لیکي افغانستان اسلامي امارات داسې یو څه دغه لیکي یا پر ایگزامپل عمومي د یو خط لیکي داسې چې مطلب د پوهنې وزارت لیکي نو دا شی نه لیکي نو د دې لپاره چې دی تاسو وایي دلته دا ماته یو سل نه بلکې دغه ډېر سلونه نه یو سل مې پکار دی نو انتخاب یې کوو ګوره دې کار شروع کړو په دې باندې به کلیک وکړي دا یو سل شلو. یا ته پر ایگزامپل دې ځای ته راللې او دې ځای کې دغومره ځای چې دی دا منځ کې دا خانه دا دې نه یو سل جوړې نو کلیک پې وکړه دا ګوره یو سل شلو نو دا رقم. بل که چېرته ته وایې دغه اول نه دغه دوهمه دغه سیل چې دی دا ماته د دې نه درې دانې زه جوړوم نو په دې باندې به کلیک وکړي او ګوره نمبر آف کالم زه څو کالم ورته یم درې دانې ترې جوړوم اوکې کا اوس وګوره درې دانې ترې جوړې کړلې څلور جوړې پنځه جوړې ترې نه. یا پر ایگزامپل داسې دغه دې خانونه چې دی راته جوړ کا دا په څو دانې جوړ کو پر ایگزامپل چې دی درې دانې ترې جوړ کا وګورئ څلورم کولی شي هر څه چې ورکړي بس داسې کولی شي. یعنې که چېرته تاسو ټیبل جوړ کړی وي او بیا بله خانې پکې اخلي نو په دې د دې تخنیک نه استفاده کولی شي. یا پر ایگزامپل دلته ولاړستی پر ایگزامپل داسې دلته دې نور لیکلی دی زه دلته دا سپلیټ کوم یعنې چاوت رامنځته کوم یو به یو طرف ته پاتې شي بل به بل یعنې په منځ کې نیم به شي وګورئ هغه سیل به چې دی جدا شي دغه ټیبل به جدا شي. اما که چېرته وایي چې دلته د دې نور او د جان ترمنځ دغه کوم لاندې به ودرېږئ لیاوټ ته به لاړ شي او دلته به راسي سپلیټ ټیبل باندې به کلیک وکړئ سپلیټ چاو دې رامنځته کړه ګوره پاس یو ټیبل شو لاندې بل ټیبل شلو نو په دې رقم دا دلته موږ جدا کولی شو. بل چې دی آټوفیټ دی آټوفیټ ټو کانټینټس مطلب دا دی چې څومره زه لیکل کومه دا اپشن اصلا چې دی دغلته ګوري په دې ځای کې هم اویلیبل دی. ته چې کله دلته لاړ شي ټیبل باندې کلیک وکړي او انزر ټیبل باندې واخلي او دلته هم دومره راکړه پر ایگزامپل څو کالمه دې پکار دي 500 دانې روګانې پر ایگزامپل 6 دانې روګانې پکار دي خو آټوفیټ ټو کانټینټ مطلب زما چې څومره لیکنې هغې مطابق په دغه شی وګورئ دلته زه لیکم پر ایگزامپل نیم فادر نیم داسې ګورئ څومره چې زما ضرورت اوسېږي هماغومره به چې دی ماته دا پراخیږي. د دې لپاره دا موږ یوز کولی شو. نو آټوفیټ ټو کانټینټ دی د وینډوز مطابق خلاصې چې څومره وینډوز اندازه دی او که نه فکس کالم وایډ چې دی څومره چې د کالمونو اندازه ده پراخوالی هماغومره به پراخیږي نو دا د دې لپاره موږ یوز کولی شو. اما که چېرته ته وایې چې دی د دې لاغوز د دې ځای نه هم کولی شي غټوالی ګورې دې ته زه لوړوالی زیاتومه پراخوالی چې زیاتوئ د دې ځای نه هم زیاتولی شي دی هم دغه دی ګورئ دی که چېرته تاسو ایډیټ پکې کړی اوسېږي ګورې دلته ما اضافه والی راوسېد زه وایم بېرته خپل نارمل حالت ته د دې لوړوالی راشي
څومره چې د غټ کړی دی بیرته یې نارمل ته راوله یعنې څومره چې خپل اندازې دی نو هماغومره به دا برابرېږي. بل کله چې تاسو راشي یو ټیبل ډیزاین کوي فار ایگزامپل دغه ټیبل دی دا موږ ډیزاین کړی دی یا فار ایگزامپل دلته ولاړ یم یو بل ټیبل را ډرا کوم داسې رالم یو ټیبل مې داسې جوړ کړل خو په دې ټیبل کې بعضې وختونو کې داسې پیښیږي چې زه دا متن چې کله لیکم تاسو ګورئ نیم لیکمه دلته لیکمه فادر نیم او دلته لیکم فار ایگزامپل سیلري دا اصلا چې دی تاسو ګورئ موږ سره چې دی دا خانې بعضې وختونو کې داسې هم کولی شي ګورئ د دې ځای نه غټه وړوکې داسې هم کولی شي داسې نو همداسې چې دی کله تاسو دا ولیکلو دا شیونه مو ټول دلته برابر کړل خو دا تاسو ګورئ په منځ کې نه دي یا زه دلته لیکل کومه داسې د ټیپ په واسطه باندې داسې یو خانې نه بله خانې ته اوښتلی شي داسې ګورئ په دې رقم باندې ښه زه دا لیکنې چې دي دا په یو سټایل یعنې مطلب په منځ کې نه دي دا به ټول انتخاب کوي او راشي په دې منځ باندې کلیک وکړي داسې په منځ ته به شي یا د دې نه پس زه کلم لیکل کوم ټولې ګورئ په منځ کې باید شي نو ټول انتخاب کړه داسې او دغه نه منځ واخله که دې کونج کې غواړئ که کوم طرف کې غواړئ مالته یې واخله نو بس اوس د دې نه پس منځ د دې نه پس وګوره زه اوس لیکل کوم ټول هر څه به په منځ کې کېږي ګورئ په منځ کې به هر څه لیکل کېږي او بل د ټیکسټ ډایرکشن دی فار ایگزامپل زما سره چې دی دغه داسې ځای شته دی خو چې کله زه دلته لیکم فار ایگزامپل افغانستان دغه چې دی دا مې واخیستل او د دې مې سایز لږ شانته داسې غټ کړ خو ولې دا ټول داسې جنجال جوړوي د دې داسې ولاړ ما سره ځای شته دی خو ولې داسې ضرورت نشته دې لپاره نو که چېرته ته دا داسې کې ګورئ مشکلات پیښیږي نو د دې لپاره دا ټیکسټ ډایرکشن په دې باندې کلیک وکړه ټیکسټ کم هسې اړې هم نو این مطلب چې د زیاتره وخت داسې پیښیږي دا متن چې داسې ولاړ راولئ نو په دې رقم داسې کولی شي نو کله چې متن اړوئ په ټیبل کې د دې نه استفاده کولی شي که چیرته وی چې د سیل د دې ته یو سټایل ورکوم سیل مرج په شکل باندې نو دې باندې کلیک دا ټول انتخاب کو دلته راشه او دې ځای کې لږه فاصله زه یو سټایل دې ته ورکوم فار ایگزامپل داسې د باټم طرف ته وي مطلب چې دی او لږ شانته د دې په منځ کې فاصله هم ورکوم داسې او راشي دا اوکې کا اوس وګورئ یو سټایل یې ورته ورکړلو په دې رقم ټیبل هم تاسو جوړولی شئ هر سیل جدا سټایل یې ورته ورکړلو داسې بیا راځم چې دی ټول مې انتخاب کړل او دا مې کلوز کړلو یو بل ټیبل مې ډیزاین کړلو داسې یو ټیبل مې ډیزاین کړلو دا ټیبل چې دی اصلا دې ځای کې ما لیکلی دی فار ایگزامپل دلته مې لیکلی دی چې دی نیم او دلته مې فار ایگزامپل سیلري د دې معاش لیکلی ده خو دلته لیکم فار ایگزامپل علي ولی نور خان جان دا نومونه مې لیکلي خو دا بلکې چې دی موږ سره مطلب داسې دي چې ګډوډ دی لکه فار ایگزامپل احمد د استادان ته وایي دا شوکې باید تاسو چې دی A to Z برابرې کوي نو که چېرته تاسو دلته کلیک دا ټول انتخاب کې A to Z برابروئ نو دې باندې کلیک وکړئ ټیبل کې داسې دې سره نور ډیټا هم چینج کېږي ورسره اوړي نو A to Z باندې کلیک وکړئ نو دلته تاسو ګورئ ښه ما دې ته چې دی نو هیډر رو ته چې اچول شوی و او اسینډینګ او ډسینډینګ دلته ګورئ اسینډینګ یعنې مطلب دا چې ماته دا اسینډینګ A to Z برابر کا نو تاسو ګورئ هغه احمد هغه نوم یې دلته ورسره راوستلو زه بیرته کنټرول زیډ کوم نه دا اصول داسې قانون نه دی راشي دلته او دې ته چې دی ورته نو هیډر رو دې ته چک واچوئ او اسینډینګ یعنې نزولي او صعودي طریقه چې ورته ویل کېږي نو ګورئ زه به راشم داسې نیم او زه به راشم دې ځای کې بیا او دلته ورته یم چې هیډر رو شته دی دې ته به چې دی چک واچوئ او هغې نه پس چې دی تاسو اسینډینګ واخلئ دا اوکې کوي ګورئ نوم به په خپل ځای پاتې وي لاندې کې به A to Z برابر شي تاسو وګورئ ولي دلته دی ګډوډ دی داسې نو تاسو په دې ترتیب یا تاسو سره فار ایگزامپل چې دی سیلریز دي داسې معاشات دي داسې مختلف قسمه معاشات دي ته وې دا راته په سعودي او نزولي طریقه برابر کا نو همدې ترتیب باندې راشي دلته خو دلته چې دی ګورئ سیلري په انتخاب د ورته یم زما دغه چې دی زه به ټول داسې انتخاب کوم چې دی هغه سیلري ښکته رانه ولي نو د دې لپاره راشه او دې ځای کې چې دی بس هیډر رو ته چک اچول شوی دی انسینډینګ او ډسینډینګ به دې ته چک واچوه اوکې کا تاسو وګورئ وړوکي نه یې غټ ته برابر کړه که چېرته بیا راشي نه ماته د غټ نه وړوکي ته اوس خو چې دی ګورئ مختلف غټ سر ته راوله وړوکي اخر ته نه اول نمرګان معلوموئ دې ته چک واچوه اوکې که د چا چې جګ ماش اوسېږي به سر ته راځي اگر د نور جګ ماش دی نو هغه سر ته راغلی نو په دې رقم باندې موږ دغه کولی شو سارټینګ کولی شو چې دا ترتیب کو بل رالم او دا مې ټول انتخاب کو دا مې کلوز کړلو که چېرته زه راشم یو ټیبل جوړوم خو ټیبل داسې یعنې غټ ټیبل زما په کار دی فار ایگزامپل ما سره چې دی
څلور دانې دغه پکار دي، څلور دانې رو کالمونه پکار دي او 3000 فار ایگزامپل 4000 دومره دغه مې پکار دي روګانې پکار دي. کله چې کلیک کې داسې وګورئ په دې لومړي سر کې زه دلته لیکم فار ایگزامپل دلته لیکم چې دی انګلیش مینینګ او دلته لیکم فار ایگزامپل چې دی پښتو مینینګ English meaning او دلته لیکم چې دی پښتو meaning. اوس دا لیکنه چې مې وکړله دا خو به اوس زه بیا راولم د دې سر دلته چې دی د دې بلې ورقې په سر کې به بیا اچوم دلته به بیا اچوم نه داسې نه بلکې زه یو اسانه ترتیب ورسره کوم ټیم چې دی دغه چې دی د ټولو ورقو په سر کې دی راشي. که چېرته تاسو په دې بله خانه کې د لومړي خانه نه په بله کې ولاړې کار نه کوي در سره ګوره ته په کتې راشه او دی دا ځای داسې انتخاب کې یا هملته ودرېږه هم صحیح دی او ریپیټ هیډر رو باندې کلیک وکړه ته اوس وګوره په ټولو کې به دا ریپیټ راځي تکرار وشي په هر ځای کې تکرار دی تقریبا چې څومره ورقې دي موږ سره شپږ شپېته ورقې دي د هرې ورقې په سر کې به دا راغلی اوسېږي نو دې ته ویل کېږي ریپیټ هیډر رو. همداسې که چېرته تاسو چې دی راشي دلته او کنټرول ای ووهئ دا ټول ختم کړئ او یو ټیبل مو بل ډیزاین کړه داسې او دې کې تاسو لیکل کړي دي جان ولی نور خان نو دا لیکنې دې کړي دي زه دا لیکنې چې دی بیرته ټیبل ختموم د ټیبل بیرته ټیکسټ اړوم نو ټول به انتخاب کړئ او کنورټ ټیکسټ ټو ټیبل واخلئ او بس اوکې کړئ وګوره ټیبل ختم بلکې هغه ټیکسټ پاتې شلو. بیا راځم دغلته یو بل ټیبل چې دی فار ایگزامپل ته رالم او دې ځای کې ما داسې یو ټیکسټ داسې مې یو ټیبل مې جوړ کړلو ټیبل کې چې دی اوس موږ سره چې دی اصلا موږ کالکولیشن یعنې فرموله هم اپلای کولی شو. دلته به راشم دې ځای کې فار ایگزامپل ما داسې ما یو څه دغه ولیکل زه د دې ویم دا غونډ باید جمع شي یعنې په ورډ پروګرام کې هم موږ د اکسل غونډه کې کالکولیشن یعنې محاسبې کولی شو. دلته به راشي اخري خانه کې به ودرېږي او په دې نقطه باندې به کلیک وکړئ وایي سمې او ورته لاندې چې دی جمع کا نو په دې کلیک وکړئ ګوره ماته دلته جمع راویستله. که دلته ودرېږي ورته یم چې لاندې ټیکس بره جمع که نو دې باندې به ودرېږي او دلته به ولیکي چې دی اسیوسام او کوشرو خو دلته به بیلو لیکي بیلو چې لاندې جمع کې نو بیلو به لیکي او هغې نه پس به دا اوکې کې نو دلته به تاته دا درکوي یا ته چې دی غواړې دغه وکاږې د دې هغه اوریج وکاږې نو اوریج هم ایستلی شي فقط څومره دومره چې دی دلته راشه په دې فرموله کلیک وکړه د سم دلته لیکل شوی دی تاسو دې باندې کلیک وکړئ ګورئ ټولې فنکشن دلته شته کوم فنکشن نه تاسو استفاده کوئ مکزیمایز نه استفاده کوئ منیمایز نه کوئ او دا تاسو به ختموئ داسې او هغې نه پس په دلته تاسو یو فرموله اپلای کوئ نو هر یو چې دی تاسو په کار ویسېږي دلته به یې واخلئ او بس دلته چې دی راشه فار ایگزامپل چې دی اباف ولیکه او هغې نه پس به دا اوکې کوئ. تاسو وګورئ ټولو په دې پاس لیکنې کې د ټولو یعنې کمترینه نمره دغه چې دی عدد چې دی موږ سره 15 شته په دې کې نو دا چې دی منیمم او مکزیمم څه دی که مکسیمایز واخلئ نو غټ یعنې مطلب جګه نقطه به درکوي که اوریج معلوموئ نو هم اوریج معلومولی شي فقط د فرمولې په دې ځای کې ورته لیکي دلته ګوره ما منیمم اخیستی دی نو که دلته اوریج ولیکي یا مطلب په دې نقطه باندې کلیک وکړي دلته ټول فنکشن شته دی نو دا چې دی دې کې نور څه خبره نشته دی دا ټول هغه څه و چې د ټیبل پاکلې خبرې کولې هغه کسان چې زیاتره پوښتنې لري او مطلب مشکل د زیاتره چې د په ورډ پروګرام کې د ټیبلو پاکله باندې دی نو ارزو لرو چې دا مشکل به حل شوی وي که بیا هم کومه ستونزه در سره اوسېږي نو تاسو کولی شئ کمنټ وکړئ او خواهش کوم چې زمونږ د یوټیوب چینل که مو نه وي سبسکرایب کړی دا ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو چې دی د دغسې کمپیوټري او نور آنلاین خدماتو پاکله باندې یا مطلب آنلاین ویډیوګانو پاکله تاسو نور هم خبر شئ. مننه د لیدلو خیر.